سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باسته یې. علیا بټ او رنبیر کپور خپلو کې واده کوي او دغه واده به په کشمیر کې کوي. د علیا بټ او رنبیر کپور د واده خبرې یو ځل بیا راتازه شوي او ویل کېږي چې د دوی دواړو سره ډیر ژر د واده په تار تړل کېږي. وروسته له هغې چې مینه یې سره ښکاره شوې، اوس یې ډیر کله په رسنیو کې د واده په تړاو خبرونه خپریږي. علیا او رنبیر د هندي سینما یو له مشهورو جوړو څخه دی او ډیر کله مینه او کله واده د رسنیو سرټکي ګرځېدلی وي. هندي رسنیو د راپورټ له مخې داسې خبرونه خپاره شوي چې علیا بټ او رنبیر کپور به راتلونکي کال 2020 میلادي کال کې د ژوند یو نوی سفر په شریکه سره پیل کړي. که څه هم تر اوسه یې د واده کره نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د واده د ځای په تړاو خبرونه خپریږي. داسې ویل کېږي چې د دوی دواړو د خپلو د واده لپاره کشمیر سیمه ټاکلې او د واده مراسم به یې هلته ترسره شي. د واده لپاره دغه ځای د غوره کېدو لوی لامل دا ښودل شوی چې په کشمیر کې فلم راځي د شوټینګ چارو پر مهال پر دغه سیمه میین شوي وو. دغه خبر ممبئی مرور خپور کړی، خو تر اوسه علیا بټ او یا رنبیر کپور په خپله د دغه خبر تایید نه دی کړی.